د ګلګت نه یو 150 کیلومتر مخکې چې ونده ورشي د سوست نه مخکې کاشغر یو مقام راځي. علامہ محمد اقبال ډاکټر محمد اقبال ډیر اشعارو کې دا غي ذکر کړي دي. یو بهترین لاله زار دی. د دسمبر جنوري په میاشت کې که څوک د غزې ته ورشي نو په دې خله کې توکانی اوچیږي، توکانو نه ووره جوړیږي. د غزې کې یو شیخ شرف الدین رحمه الله تعالی داغه مزار هم شته. داغه واقعات می قتل ویا داغه مزار هم د غزې کې دی. بعضی وای چې دا داغه مزار دی، بعضی وای ناغه بل ځای خښ شوی دی، لیکن واقعي عجیب ده. په دغه زمانہ کې دغه ځای کې د چا بادشاہت شو دا د تاتاریانو یو د هلاکو خان وسیو، او هلاکو خان دی قرآن ویون کی په یو ورځ کې قرآن کریم ته خلق ناستو، په یو ورځ کې هغه قرآن ویون کی راګیر کړ 2.5 لکه تنا لال کړو. سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم باندې کوم قرآن نازل دی د دې ویون کې ډېر تکلیف غسته دی. تیتاوس رومی ظلم بکړی وی، بختنصر به ظلم کړی وی، بابل کې به خلق قید کړی وی. تیتاوس رومی تاریخ کتابونه لیکي چې يهوديان دومره قتل کړو په فلسطین کې چې اسونه و پاغځه کې ګرځیدل نو تر دې پندو به پوینه کې ګرځیدل. دا ظلم یې کړو. لیکن تاتاریانو چې کم ظلم رقم تراس کړی د دنیا په تاریخ کې داغي مثال نه ملاویږي. ګوره یو علاقه وا د چنگیز خان زوی چغتای خان، تولای افتای چغتای دا زامنیو گلگت دلاله زار په دې علاقو غیرا تک کړو. بلخ بخارا سمرقند باندې امام محمد کتب خانه دریای آمو کې لاو کړي وا. د ظلم او ستم داسې غرونه جوړ کړو چې داغي مثال ونه ملاوي دو. په یو ټیم کې یو گھنٹے په ټیم کې 90,000 1 लाख مسلمانان د گازر او ملو غوندې کټ کړو. چغتای خان یو علاقه فتح کړه، چې هغه فتح کړه هغه کې خلک ولیدل چې د دې قرآن تلاوت کوي. اعلان وکړو، ځوانان ټول راولي، ټول ځوانان اعلان کړو. به اوس جنکه راولي، نابالغ جنکه اعلان کړي. بیا به اوس واده کړي جنکه راولي، نو توری به راغستی جنې به نیولا خېټه به ورلشلوله د بیان نه بهر خبرې دي. هغه نه به بچی را یستو، هغه به په مینس کټکولو، هغه به علالولو، بیا به غزنانه علالوله. بیا تاریخ کتابونه لیکي چې د قرآن ویون کی بوډاګان او بوډاګانې به علال کړي، او بیا وی په قرآن ویون کې مې غوسه نه سړیږي. سوچ خبره ده. بیا مخ کې ګوري چې په دې کې قرآن کوم انقلاب راولي. غصه مې وینه سړیږي. د علاقې زناور ټول حلال کړه، حتی کی سپی حلال کړه، پیشوګانې حلال کړه، په سړو کې وبو واچولې، منګکانې راوېستلغه حلال کړه. اوس مې غصه سړه شو. دغه چغتای خان یو نوسه او هلاکو خان، د هلاکو خان زوی او اباقا خان تاریخ کتابونو کې ډېر ذکر دی. او د کاشغر او د ورمچی په د الیزار باندې دی اوسېدل. د اباقا خان زوی او نکیدار خان، تموچین چنگیز خان زوی چغتای خان او د چغتای خان نوسه هلاکو خانو، د هلاکو خان زوی اباقا خانو. او هلاکو خان چا مړ کړو؟ هلاکو خان چې نو دام تاتاریانو په خپل مړ کړو. څنګه مړ کړو؟ قرآن انقلاب راولي. برقع خان په روس باندې سلطنتو، نو دی هلاکو خان یو خط لیکو د مصر خاقان ته. د خط الفاظ تاریخ کتابونو لیکلی دي. خط الفاظ داو وہ دنیا میں 2 خاقان نہیں رہ سکتے. ہلاکو خان کی طرف سے مصر کے خاقان کو خط لکھا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 خاقان نہیں رہ سکتے، یا میں رہوں گا یا تو رہے گا. اگر تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو میں معاف تو کر دوں گا، اگر میرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کیا تو کبھی زندگی میں معاف نہیں کروں گا. میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے گھروں کے تمام دروازے توڑ ڈالو، دیواریں توڑ ڈالو، اپنے گھروں کی 4 دیواری کو ختم کر دو. میری فوج آئے گی، 1 ہفتہ تمہارے مصر میں میری فوج جشن منائے گی. جشن کے دوران وہ جس لڑکی کو چھیڑنا چاہے ان کو کھلی اجازت ہوگی، جس بچے کو چھیڑنا چاہے اس کو کھلی اجازت ہوگی. اگر شراب کے نشے میں دت، اگر کسی بھی نشے میں دت وہ کسی کو قتل کرنا چاہے ان کو کھلی اجازت
इजाजत होगी। 1 हफ्ता जश्न के बाद फिर हलाको खान सोचेगा कि तुम्हारे साथ मरहम का क्या मामला होना चाहिए। सोचू कई था मुसलमानों तदा खत थे चियो अफ्तब जमा फौज राजी स्तासो मेंद खुंदी दागी फतो आबरू दागी मनकबत दागी अजमत व मर्तबा दा बतार तार कई स्तासो माशुमान बटोल लालई स्तासो जवानानु की चिसो कत्ल कदागी ब कुलाव इजाजती स्तासो दो कोर ब दरवाजनी स्तासो दीवाल बनी हर शे बरवानी की अगेन पस ब ब्याज सोच कोम चितासो सरद रहम कमा मामला हुकुम। लेकिन द्वेम खत यूली को बुरका खान था। बुरका खान तो वही बुरका खान मैं हलाको खान चंगेज खान का पोता, तू बुरका खान चंगेज खान का पोता, मैं चुगताई का बच्चा तू तोलाई का बच्चा। मेरी तरफ से खत यह है कि मैंने मिस्र के खाकान को खत लिखा है, उस पर हमला करना है, तू मेरी मदद को पहुंचेगा। अकबर ले जवाब अजीब और कही चूंकि द मदीने मुनव्वरे ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाने चिकम जे किदा कुरान नाजिल शो दा गजैना सो ताजरान दी सौदागर दी दा रुस्त तिलियो पदा गा जमाना के अगी यौजे के नास तू कुरान तिलावत कोलो बुरका खान द कुरान दा तिलावत वौरे दो बुरका खान ची संग द कुरान तिलावत वौरे दो दी के दुमर तासीर दे दा पमाव ता असर न कई गिनी दे कुरान की दुमर तासीर दे जमो तवज्जे ने हमजका पमा असर न कई चिकल बुरका खान द कुरान आयातुना वौरे दल और आयातुना तारीख किताबुन लिखी दाश पाड़सम सिपारावा सूरह ताहा चे ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितशका इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंजीलन मिम्मन खलकल अर्द वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यअलमुस सिर्र व अख्फा। द कुरान ने आयातुन तिलावत के दो बुरका खान यौरी बुरका खान वे मैंने इस जैसी किताब कोई देखी नहीं, मेरा ईमान है, मैं कुरान पे ईमान रखता हूं। दलतन हलाको खान खतु ले गए तमा सर मलगरेशा मुसलमानान लालोल द पार मिस्र तजू द बुरका खान खत जवाबदार आ गए। हामिल कुरान के खिलाफ अगर तेरी तलवार उठ गई तेरे हाथ को कलम करने वाला सबसे पहले बुरका खान मैदान में उतर आएगा। कुरान वही उनकी कि अल्लाह जुरत गिरी, कुरान की अल्लाह सदाकत गिरी, कुरान की अल्लाह कमाल खेदे, कुरान की अल्लाह हकगोई खेदा। हलाको खान त जवाब मिलाओ शो और बुरका खान खपल फौजुना हलाको खान बांदे रावाचोल द मिस्र ने दाग तवज्जो बलख्वा बदल अकड़ा और ची जंग चालू शो द जंग पर दौरान की तातारी द तातारी मुकाबले के मंगोल द मंगोल पर मुकाबले के वलाड़ दे द दुनिया आगा वहशियान चिन्ह मोगोरे पाकासु के द दे काशगर न 200 किलोमीटर बाहर चीन वर्ता तम आजूबा दुनिया जोड़ा कड़ेरा आगे इंसानानो तो गोरे उस मगी जुमुंगो ने कपड़े ना चाहिए द जनावर द सरमनो ने जाल ने जंगी चूली वगागिए चाहिए नन दौर के नन मल तखा कानान मौजूद दी द तैमूर खान मजारम पकेरे दागे जुदा अजीब वाक़े ईमान दरोड़ो हलाको खान बांदी गुजार शोरोशो हलाको खान बांदी द बुरका खान गुजारुशो द कुरान द हामिल कुरान गुजारुशो बुरका खान हलाको खान द असनौ गुर्दो पे पजीन के उन खता और चिदा से पमंडा बांधी गैस जान पसे राकागलो पहर गन बांधी वर्ल मख राकागलो पहर गटे वर्ल मख राकागलो चे बुरका खान कल हलाको खान कत्ल क मुर्दारे क द हलाको खान शक्ल चाप दुनिया के न पेजन दो कुरान वालो और बुरका खान ल कुरान मुकाम वर्कलो नकेदार खान चो दे दगे लालजार तो उतो नो पदग लालेजार के दे शपे नास्ते द मुसलमानानो सब बची कच्ची साबादे पाती दे खत्मई पदी के द शपे वक्त दे पतोर शपके ना बुजुर्गान चे खानकाउनो के नास की दासिनी नास मंगा उतासो खुशते रिश्तो द पार तकड़यू द द्वानो इल्म बेनी पसव पुईगी ना अरबी इबारत वाने वन पुईगी कुरान पर तर्जुमा और मतालिब वन पुईगी और अकाबिर तवला सुगदे पागी बांधे बरत कई खजिम नन सबा दोरा न रिश्वे सोच खबर खजे पा अकाबिर बांधे रत कई प कुरान हामिल कुरान बांधे रत कई
خزو کم دومره طاقت راغې، سړو کم دومره جرأت راغې. هغه آخره زمانه ده، 14 نشانه وړي دي، 10 ورپسې غټي دي. د 10 ذکر امام بخاری کړی دی. قران کریم کې ځای په ځای ذکر راغلی دی، حتی اذا فتحت یاجوج کې راغلی دی. داسې وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون سر راغلی دی. نور ځای په ځای باندې قران کریم کې ذکر راغلی دی. باقاعده د 10 نشانات ذکر قران او ورسره حدیث. امام بخاری بیا داغي پورا تفسیر ذکر کړی دی. او غټه وړي نشانات چې څومره دي امام مسلم ذکر کړی دي، امام ابو داود ذکر کړی دي، امام ترمذی ذکر کړی دي، امام بخاری ذکر کړی دي، موقع په موقع باندې باقاعده ذکر کړی دي. په وړو نشانات خو تقریبا ټول ظاهر دي، واړه نشانات ټول ظاهر دي. یو نشانی په کې عجیب ده. او غټ نشانات په غټو نشاناتو کې لومبه چې د مهدی ظهور دی. حضرت مهدی رضی الله عنه داغه ظهور دی، امام مهدی رضی الله عنه. لیکن مونږ امام د روافض د عقیده مطابق نه وایو، مونږ امام د دې عقیده مطابق وایو چې د دمشق جامع مسجد بوي، د سحر منځ بوي، امام مهدی به جمع ته ولاړ وي، اقامت به چالو وي. حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام براکوشی، حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام چې راکوشی، حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام امام مهدی ته وای مصلینا مرستو کېګا، داغه په اقتدا کې به منځو کې چې داغه په اقتدا کې د کله منځو کړو نو هغه منځ د واجبات د امام مهدی په نوم باندې یاد شي. دته امام مهدی ځکه ویل شي.